خو الله رب العالمین په شوال کې بل دروازه کولاوي هغه د شپږ ورځو د زما محترمونو چې تا ته د میاشت کې کله مکمله وشوه که په دې اولنۍ هفته کې نسی په دویمه کې په درېمه کې څلور هفتې او شپږ ورځې د الله سبحانه وتعالى داسې یو رحم او فضل دی چې یو دروازه د نیکۍ بندېږي الله بل دروازه کولاوي رمضان المبارک تیر شو او واقعي چې مونږ الله رب العالمین ته په دې میدان کې اعتراف کوو چې الله مونږ یې پوره د آداب لحاظ نه ساتل یا الله تی زموږ قبول کړي زموږ کوتاهي نه معاف زموږ قصورونه یا الله ته معاف خو الله رب العالمین په شوال کې بل دروازه کولاوي هغه د شپږ ورځو د زما محترمونو چې تا ته په دې میاشت کې کله مکمله وشوه که په دې اولنۍ هفته کې نسی په دویمه کې په درېمه کې څلور هفتې او شپږ ورځې په هفته کې اووه ورځې او ورځې شپږ دي ستا خوښه ده په اوله هفته کې دا شپږ ورځې نسی په دویمه کې او که داسې کوې چې دوه ورځې په اوله هفته کې ونیسي دوه ورځې دې په دې دویمه هفته کې دوه ورځې په دې درېمه کې بس خبره ختمه ځان له ځان نیولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر چې د رمضان روزي فرض ونیولې او بیا د شوال د میاشتې شپږ روزي ورسره ونیولې الله بدل ټول عمر د روزو اجر ولي پوره کال اجر دی ولي کله چې ما محترم ورونو نو د دې روزو هم ملګری اهتمام وکړي دا شپږ روزي ونیسو